Assalamu alaikum everyone and welcome back on the UL English. This is your spoken English trainer Ubaidullah Jan. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته د انګلیش هغه بنیادی کنجنکشن ټیچ کوم چې زموږ په روزمره زندګۍ کې ډیر زیات یوز کیږي. د ټولو نه مخکې تاسو ته دا پیژندل پکار دي چې کنجنکشن څه ته وایي. نو کنجنکشن د پارټس اف سپیچ یو حصہ ده او دا موږ د فریزز، سنټنسز او د ورډز د لینکولو لپاره یعنی په خپلو کې د ملاولو لپاره یوز کوو. نو ستاسو ټایم نه ضایع کوو. لیټس سٹارټ د لیسن. خړومبه کنجنکشن د موږ سره دیټس ویر. د دیټس ویر مطلب دی همالته، یعنی دیټس ویر به موږ د زی لپاره یوز کوو. لکه زه وایم همالته خو زه ځم، همالته خو زه انګلیش زده کوم. نو په داسې قسمه سنټنسز کې به موږ دیټس ویر یوز کوو. لکه مثال څوک ستاسو نه تپوس وکړي چې ته چېرته وې او ته ورته وایې چې همالته خو موږ ولاړو، نو د دې انګلیش به شي. نو لومبی به موږ د همالته دپاره دیټس ویر ولګوو او د ودرېدو انګلیش به شي وی ور سټینډینګ. دیټس ویر وی ور سټینډینګ. دیټس ویر وی ور سټینډینګ. همالته خو موږ ولاړو. بل اگزامپل دی همالته خو زه تللم. That's where I was going. That's where I was going. یعنی همالته خو زه تللم. یعنی چې کله هم تاسو سره په سنټنس کې همالته وو نو د دې لپاره به تاسو that's where یوز کوئ. بیا دی موږ سره سچ. د سچ مطلب دی داسې یا دغه رنګې. لکه موږ وایو داسې قسمه خبرې زما نه وي خوښې یا داسې کار زما نه وي خوښ، نو د داسې یا دغه رنګې دپاره به موږ سچ یوز کوو. لکه مثال تا ته یو کس خبره وکړي او ته ورته وایې چې داسې قسمه خبرې زما نه وي خوښې، نو بیا به تاسو وایې I don't like such talks. I don't like such talks. داسې قسمه خبرې زما نه وي خوښې. یا تاسو وایې چې داسې څیزونه نو such things. یا داسې خلک نو such people. بل اگزامپل دی داسې کار زه نه کوم. I don't do such work. I don't do such work. داسې قسمه کار زه نه کوم. نو د داسې یا دغه رنګې دپاره به موږ سچ یوز کوو. تاسو ته خو دا پته ولګېده چې سچ به موږ د داسې یا د دغه رنګې دپاره یوز کوو. خو که چېرته موږ په یو سنټنس کې اگزامپل ورکوو یعنی یو مثال ورکوو، نو بیا به تاسو د دې لپاره سچ ایز یوز کوئ. لکه ما سره ډیر څیزونه دي لکه گاډی، کمپیوټر، 2 لیپټاپس او 3 موبایلې. نو دلته چې موږ په سنټنس کې د مثال په ځای کوم لکه یوز کړی، نو د دې په ځای موږ فار ایگزامپل هم یوز کولی شو او سچ ایز هم یوز کولی شو. نو سنټنس به شي موږ سره I have many things such as 4 computers, 2 laptops, 3 mobile etc. بیا دی موږ سره still. د still مطلب دی اوس هم. لکه مونږ وایو هغه اوس هم روټۍ خوري، هغه اوس هم خفه دی، نو د دې لپاره به مونږ still یوز کوو. لکه اگزامپل دی هغه اوس هم اوږی دی. He is still hungry. He is still hungry. بل اگزامپل دی زه اوس هم دلته یم. I'm still here. I'm still here. نو چې کله هم مونږ سره په سنټنس کې اوس هم ورډ وي نو د دې لپاره به مونږ still یوز کوو. خبل دی مونږ سره as long as. د as long as مطلب دی ترڅو. چې ترڅو زه دلته یم نو تا ته څوک نقصان نشي رسولی. چې ترڅو زه دلته یم نو ته چېرته هم نشي تللی. نو د دې انګلیش به شي مونږ سره as long as I'm here you will not go anywhere. As long as I'm here you will not go anywhere. یعنی چې ترڅو زه دلته یم نو ته به چېرته هم نه ځې. خبل اگزامپل دی چې ترڅو ته خبرې کوې نو زه به هم کوم. As long as you speak I will speak. As long as you speak I will speak. چې ترڅو ته خبرې کوې نو زه به هم کوم. نو چې کله هم په سنټنس کې ترڅو راشي نو د هغې لپاره به تاسو as long as یوز کوئ. بیا دی موږ سره that's why. د that's why مطلب دی ځکه. لکه تا زه راوغوښتم نو ځکه زه راغلم. That's why I came. ځکه زه راغلم. بل اگزامپل دی ځکه هغې تپوس وکړو. That's why he asked.
That's why he asked. ځکه هغه لاړو. That's why he went. That's why he went. نو چې کله هم تاسو سره په سنټنس کې ځکه وي نو د دې لپاره به تاسو that's why یوز کوئ. بیا د موږ سره either او or. د either او or مطلب دی یا دا او یا هغه. لکه مثال موږ وایو یا به شازیا ځي او یا به زه ځم. Either Shazia will go or I will. Either Shazia will go or I will. بل اگزامپل دی یا به زه پېښور ته ځم او یا لاهور ته. I will either go to Peshawar or Lahore. I will either go to Peshawar or Lahore. نو چې کله هم مونږ وایو یا هغه او یا دا نو په داسې صورت کې به مونږ either or یوز کوو. بیا د مونږ سره although. د although مطلب دی حالانکه. لکه حالانکه زه هغه پیژنم. حالانکه هغه هلته تللی و. نو د حالانکه دپاره به مونږ although یوز کوو. لکه حالانکه هغه ته پته ده. although he knows. although he knows. حالانکه هغه تللی دی. although he gone. although he gone. بیا دی even then. د even then مطلب دی بیا هم. لکه مثال تا ته څوک د خوراک څه درکړي او هغه ستا نه وي خوښ او بیا هم ته هغه وخورې او بیا ته چا ته وایي چې دا څیز خو زما نه و خوښ خو بیا هم ما وخوړو. نو د بیا هم دپاره به مونږ even then یوز کوو. لکه even then I ate. even then I ate. بیا هم ما وخوړو. بل اگزامپل دی بیا هم هغې تپوس وکړو. even then he asked. even then he asked. نو چې کله هم مونږ سره په سنټنس کې بیا هم وي نو د دې لپاره به مونږ even then یوز کوو. بل دی مونږ سره as soon as. د as soon as مطلب دی څنګه چې. لکه څنګه چې هغه سټیج ته راغلو نو ټولو کلیپینګ شروع کړو. څنګه چې زه ورغلم نو ټول په ژړا شو. as soon as I went all started crying. as soon as I went all started crying. څنګه چې زه ورغلم نو ټول په ژړا شو. څنګه چې هغه ولیدل. as soon as he saw. as soon as he saw. څنګه چې هغه لاړو. as soon as he went. as soon as he went. بل دی مونږ سره neither او nor. د neither او nor مطلب دی نه دا او نه هغه. لکه مثال نه دا زما خوښ دی او نه د هغه. نو په دې سینس کې به مونږ neither او nor یوز کوو. لکه مثال نه هغه راغلو او نه زه ورغلم. neither he came nor I came. neither he came nor I came. نه هغه راغلو او نه زه ورغلم. نه ما وخوړو او نه هغه وخوړو. neither I ate nor he ate. neither I ate nor he ate. نه ما وخوړو او نه هغه وخوړو. نو په دې طریقې سره تاسو په خپل سنټنس کې neither او nor یوز کولی شئ. بیا دی not only but also. دا به مونږ کله یوز کوو نو چې کله هم مونږ داسې قسمه سنټنس وایو لکه دا زما نه ستا هم آفیس دی. دا زما کور نه ستا هم کور دی. دا زما ورور نه ستا هم ورور دی. نو د داسې قسمه سنټنس دپاره به مونږ not only but also یوز کوو. لکه مثال دی مونږ سره زه یوازې اردو نه په انګلیش هم پوهیږم. I'm not only know Urdu but also English. I'm not only know Urdu but also English. زه یوازې په اردو نه په انګلیش هم پوهیږم. بل اگزامپل دی هغه یوازې زما ورور نه ستا هم ورور دی. He is not only my brother but also yours. He is not only my brother but also yours. هغه یوازې زما ورور نه ستا هم ورور دی. بیا دی مونږ سره whether او or. whether او or به مونږ په هغه وخت کې یوز کوو چې کله مونږ وایو که هغه یې کوي او که نه زه خو به یې کوم. که هغه ځي او که نه زه خو به ځم. نو د داسې قسمه سنټنس لپاره به مونږ whether او or یوز کوو. لکه مثال دی که هغه راځي او که نه زه خو به ځم. whether he comes or not I will go. whether he comes or not I will go. که هغه راځي او که نه زه خو به ځم.
بل اگزامپل دی که هغه ګوري او کنه زه خو به یې ګورم. Whether he watch or not, I will. Whether he watch or not, I will. که هغه ګوري او کنه زه خو به یې ګورم. نو په دې طریقې سره تاسو whether او or په خپل سنټنس کې یوز کولی شئ. ښه بیا دی موږ سره until او unless. ښه د until او unless مطلب دی تر څو، او دا موږ اکثر په نیگیټیو سنټنس کې یوز کوو. لکه موږ وایو تر څو چې زه نه یم راغلی نو هغې ته کال مه کوه. Until I come don't call him. Until I come don't call him. یعنی د until I come مطلب دی چې تر څو زه نه یم راغلی، او don't call him نو هغې ته کال مه کوه. او که چېرته تاسو د until په ځای unless یوز کوئ نو بیا هم ستاسو په سنټنس کې به هیڅ فرق نه راځي. ښه بل اگزامپل دی موږ به یې نه خورو چې تر څو هغه نه وي راغلی. We will not eat until he comes. We will not eat until he comes. او که چېرته دلته until په سټارټ کې ولګول شي لکه until we will not eat he comes، او دغه رنګې تاسو د until په ځای unless هم یوز کولی شئ. ښه بیا دی that's how. ښه د that's how مطلب دی دغه رنګې لکه موږ وایو ما خو دغه رنګې انګلیش زده کړی دی، ما خو هغه سره خبرې سټارټ کړي دي. لکه اگزامپل دی موږ سره ما خو دغه رنګې کرکټ کول زده کړي دي. That's how I learned to play cricket. زما پلار دغه رنګې کمپیوټر زده کړی دی. That's how my father learned computer. That's how my father learned computer. هغه ما سره دغه رنګې خبرې وکړې ګینې ما به هغې سره ولې جګړه کوله. That's how he talked to me. Otherwise why would I fight with him. نو د دغه رنګې دپاره به موږ that's how یوز کوو. ښه بیا دی موږ سره that's when. او د that's when مطلب دی هغه وخت. لکه موږ وایو ما په هغه وخت نوکري شروع کړه، یا هغه وخت هغه راغلو. لکه اگزامپل دی موږ سره هغه وخت ما هم نوکري سټارټ کړه. That's when I also joined the job. That's when I also joined the job. هغه وخت ما هم نوکري سټارټ کړه، په هغه کال ما هم نوکري شروع کړه. نو دلته به موږ د that's when په ځای that's the year یوز کوو، ځکه چې کله موږ د کال باره کې خبره کوو نو بیا به موږ that's the when نه یوز کوو، موږ به that's the year یوز کوو. لکه that's the year I also joined the job. That's the year I also joined the job. یعنی د وخت دپاره به موږ that's when یوز کوو او د کال دپاره به موږ that's the year. ښه بیا دی موږ سره so. ښه so به موږ کله یوز کوو نو چې کله موږ وایو چې ما وکړو نو هغه هم وکړو، چې ته لاړې نو هغه هم لاړو، چې ته راځې نو هغه هم راځي. لکه اگزامپل دی چې ته راځې نو هغه هم راځي. You come so does he. You come so does he. بل اگزامپل دی چې هغې دا وکړو نو ما هم وکړو. He could do it so could I. He could do it so could I. بیا دی موږ سره as though. د as though مطلب دی داسې لکه موږ وایو ته داسې خبرې کوې لکه تا ته چې د هر څه پته وي، ته خو داسې خبرې کوې لکه زه چې ستا دشمن یم. لکه اگزامپل دی ته خو موږ ته داسې خبرې کوې لکه تا ته چې د هر څه پته وي. You are telling us as though you know everything. You are telling us as though you know everything. بل اگزامپل دی ته خو داسې خبرې کوې لکه زه چې ستا دشمن یم. You are talking as though I'm your enemy. You are talking as though I'm your enemy. نو په دې طریقې سره تاسو as though یوز کولی شئ. ښه بیا دی as well as. د as well as مطلب دی د سره سره. لکه علي تعلیم یافته دی، د سره سره د هغې مور پلار هم تعلیم یافته دي. هغه ډېر ښه کرکټ کوي، د سره سره هغه په کلاس کې فرست پوزیشن راځي. نو چې کله موږ سره په سنټنس کې د سره سره وي نو د هغې دپاره به موږ as well as یوز کوو. لکه اگزامپل دی لکه علي تعلیم یافته دی، د سره سره د هغې مور پلار هم تعلیم یافته دي. Ali is educated as well as his parents are also educated. Ali is educated as well as his parents are also educated. هغه ښه کرکټ کوي، د سره سره هغه په کلاس کې فرست راځي. He plays cricket very well as he stands first in the class. He plays cricket very well as he stands first in the class. نو چې کله موږ سره په سنټنس کې د سره سره وي نو د هغې لپاره به موږ as well as یوز کوو.